اول را سره د دې مولانو د دې پیرانو صاحبانو د ویډیو کلیپونه وګورئ چې د حضراتو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د امت کم طرف ته روان کړی دی. بیا په خبرې کوو. شیخ دا احادیث شیخ درس میں تزڑا سر دے وید علم غر دے وید علم غر دے کھولیں گے چہرہ دپا انوار منور دے خائص زمند دیوبند ثانی حقانی دے خائص زمند دیوبند ثانی حقانی دے ژوندے دے اسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوندے دے اسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے محدث کبیر دے او په درس کې کمال دے دانور میں دانڑے په عزتمندو تاسو شیخ صاحب هم ولیدو چې مولا صاحب دی او دا بل پیر صاحب دیم تاسو ولیدو چې خلق ول خپې چاپی کوي. یو نه دی دوه نه دي. آیا رسول پاک صلی الله علیه وسلم په چا باندې خپې چاپی کړي دي؟ او دا کم خلق چې ول خپې چاپی کوي نو دغه خلقو چرته خپل پلار لا خپل مور لا خپې چاپی کړي دي، خپل نیا لا خپل نکل خپې چاپی کړي دي. او دا مولان ورته نه وای چې په تاسو د ټول نه زیات حق تاسو د مور پلار او تاسو د نیا او د نیکه دی. او مالا کو د برکت لپاره خپې چاپی کوي نو زما خپل به هغه سړی لاس راوړي چا چې بیګا یا نن د مور او د پلار خپې چاپی کړي. ولې تاسو د مینو د پلرونو خپې نشته د چاپی کوي؟ تاسو څه جوړوي د دې امت نه؟ او بیا تاسو شیخ ادریس صاحب ته وګورئ چې د په کوم شان او شوکت باندې روان دی او په تخت یعنی چې کوم تخت د لپاره جوړ شوی دی نو د شهنشاه اعظم په شان روان دی او د شهنشاه اعظم په شان د پروتوکول کیږي او د په یو ډیر لوی نخرو سره په دغه تخت باندې کېنول شي. نو زه دا خواست کوم د مولانو ته د پیرانو ته چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په نامه باندې دا امت م گمراه کوي او د ځان خدایان م جوړوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو پیرا مسجد نبوي ته راغی او چې وی قتل یو صحابي ډیر لوی عالم چې هغه درس ختم کړو او د جمعات نه راوته. نو چې د جمعات نه راوته نو د هغه شاګردان هغه وسره هم په جلب کې وتل، استقبال کې نه په جلب کې وسره وتل. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله د ولیدو چې د شاګردان د سره په جلب کې وزي نو لخت راواغسته او هغه صحابي په دومره وو چې هغه چغې کړې او وی چې د دې جن خو مرګ خده. او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی چې اسلام د کومو غلطو رواجونو او د کومو خبرو بیخکنۍ کی، یعنی اسلام چې د کومو غلطو کارونو بیخکنۍ کوي او د بیخکنۍ د پاره الله تعالی اسلام را لګلې نو هم هغه سيزونه ته د خلقو په زړونو کې اچي، هم هغه رواجونه ته شروع کې. نو دا د بادشاہانو او دا د غلامانو دا نظام مچلوي. تاسو کومه معاشره ورکوي د خلکو لا؟ نو زما دغه خواست دی هیڅ اختلاف مې نشته دی خو چې دې سيزونو ته ګورم دې کارونو ته ګورم بیا د یو لکه محدث ورته ویلی شي او زینت المحدثین ورته ویلی شي او د هغه په شان کې لکه څنګه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم په شان کې نعتونه ویل شي نو د دم دغه شان ستایي نه کېږي. نو تاسو د خپل خلق د خپل معتقدین تاسو نشئ پوه کولی. لږ د الله نه ویریږئ ګینې د الله قهر به د باندې داسې نازل شي ای مولانو ای پیرانو چې یاد به ساتئ.